په داسې یوه نړۍ کې چې الفاظ تر تورې تیره او وژونکي دي، یو داسې انسان دفن سوی چې تر نیمایي ډېر ژوند یې د سمندر په منځ کې د کښتۍ پر تخته تیر سوی. دا نړۍ د هالیوډ او بالیوډ نړۍ ده، چیرې چې د زمانې بې رحمه سمندري غلو پادشاهي وه. هغه پر دې سمندري وحشیانو سربیره د توپانونو سره هم ډغرې وهلې. دا ټولې هڅې د اسلامي امت د بیدارولو دپاره وکړې، خو اسلامي امت د هغه د ځلانده تاریخ هم په دې اوبو کې د غرقېدلو ننداره وکړل. هغه ډېرې قربانۍ ورکړې، خو ارواح به یې اوس هم د یو بل ماڼو په انتظار وي. نن به په دې انځوریزه کې د خیرالدین بربروسا د مزار شناختو ته په داسې حال کې ودرېږو چې شیطاني نړۍ هالیوډ یې د قبر پر ډبره په غټو ټکو لیکلي چې دا یو سمندري غل و. په 2013 میلادي کال کې د غرب د فحشا نماینده هالیوډ د پایریټس اف د کارابین یا قراصنه البحري په نوم فلمونه جوړ کړل. په دې فلمونو باندې 4 میلیارد ډالر مصرف وسو او د زیاتو خلکو د پام او خوشي وړ سلسله وګرځېده. خو متاسفانه د غفلت په خوب ویده امت پر دې هم لا نه پوهېده او نه هم پوهېږي چې د دې انځوریزې سلسلې په واسطه کفري نړۍ د دوی په ذهن کې څه نقشول غواړي. په دې اثارونو کې یو د سرې ژیرې څښتن او د هغه ورور معلومیږي چې د خیرالدین بربروسا او د عروج بربروسا په نوم یادیږي. دا خیرالدین بربروسا د اسلامي امت هغه نومرکې سالار او غازی دی چې حتی زیاتر مسلمانان یې له نوم سره ناشنا دي. تاریخ خو به یې ډېرو کمو ته معلوم وي. د هالیوډ د اثارونو په مسلمانو هیوادونو کې هم مینوال پیدا کړل او دا فتنه تر مسلمان ملت هم راورسېدل. په دې توګه غرب د اسلام یو اتل زموږ نسلونو ته د سمندري غله په نوم راوپېژند، کوم چې د خلکو مال او دولت غلا کوي. نو په همدې اساس اړتیا وینو چې د دې ستر غازي په ژوند او جهادي هڅو تر یو څه حده رڼا واچوو چې مسلمان نسل ته د بربروسا د ورونو په باب خپل حقیقي دشمن او محسن معلوم سي. د دې دواړو غازیانو نسب ترک مسلمانانو ته رسیږي. د دوی پلار یعقوب بن یوسف د ترک مسلمانو فاتحینو څخه و، مور یې هم د اندلس څخه و. هغه وخت د اندلس مسلمانان د هسپانوي عیسوي دولت لخوا تر سختو فشارونو لاندې ول. د خیرالدین خپل نوم خضر و. هغه وخت د اندلس مسلمانان او د عثماني حاکم سلطان سلیم اول لخوا په خیرالدین ملقب سو. 4 نور ورونه یې هم و چې محمد اسحاق، محمد الیاس، عروج او محمد نومېدل. خیرالدین د هغوی څخه کوچنی و او د 1480 میلادي په شاوخوا کې د یو روایت مطابق په یونان او د بل روایت مطابق د یونان په لیسباس جزیره کې دنیا ته سترګې پرانیستلې. د خیرالدین د ورور عروج د سرې ژیرې له امله اروپایانو پر عروج د بربروسا لقب کېښود چې د سورژیرې په معنا دی. د بربروسا څخه وروسته دا لقب خیرالدین ته هم میراث سو او نوم یې خضر خیرالدین بربروسا سو. ځینې بیا وایي چې هغه وخت دوی دواړو ورونو د اندلس مسلمانانو ته نجات ورکاوه. هغوی عروج د بابا عروج په نوم یاداوه چې نورو اروپایي ملتونو دا نوم په تدریجي توګه سره بربروس ته نقل کړ. د اندلس څخه د مسلمانانو د افریقا شمال ته جبري هجرت او کډه کېدل د افریقا په شمال کې زیاتې اجتماعي او اقتصادي ستونزې را پیدا کړلې. د اندلس مسلمانان به مسلمان کښتۍ چلوونکو د مدیترانې دریاب څخه پورې ایستل او د افریقا په شمالي سواحلو کې به یې کښته کول. هسپانویانو د دې هر څه برسیره بیا هم د مسلمانانو کښتۍ تر وروستي حده تعقیبولې. په همدې دلیل د دې لپاره چې د کفر او اسلام مبارزه د بشریت د پیدایښت له وخته را روانه ده، ځینو ماڼوګانو یا کښتۍ چلوونکو د هسپانیا پر خلاف د جهاد اعلان او پیل وکړ. د بربروسا او د ورور تر راتګ پورې دا جهادي حرکت غیر منظم او تیت و، خو دې دواړو ورونو وکولی سو چې په الجزایر کې د جهادي حرکت غړي یو ځای کړي او د یو ګډ هدف په لور وخوځېږي چې د افریقا د شمال له بندرونو او ښارونو څخه د عیسویانو لاس بندول و. دا چې په دې جهادي ډله کې دومره طاقت نه و چې د مدیترانې په اوبو کې له هسپانوي او پرتګالي کښتیو سره منظمې جګړې ته داخل سي، نو دوی د ناڅاپي حملو څخه زیات کار اخیست او دوی وکولی سول چې په دې حملو سره دښمن وارخطا کړي. خیرالدین او ورور یې فکر وکړ چې خپل تحریک باید د عثماني خلافت لاندې داخل کړي ترڅو وکولی سي د عیسایي ځواکونو سره په ښه توګه مقابله وکړي. اروپایي تاریخ لیکونکو دلته هم خپل دښمني له یاده نه ده ویستلې او د مدیترانې په دې جهادي بهیر کې یې رنګارنګ نقضونه کړي دي. ان دا چې د دوی په حقیقت کې تردید ښودلی دی او ویلي دي چې د بربروسا تاریخ یوه افسانه ده چې حقیقت نه لري. په دې وجه ضرورت وینو ترڅو د دې دواړو ورونو د جهادي بهیر او په مدیترانه کې په صلیبي حرکتونو د سلطان سلیم اول او سلطان سلیمان القانوني په دوران کې د دې جهادي بهیر د اثر په اړه څه مخکتنه وکړو.
هغه څه چې اسلامي تاریخ پوهانو د دې دواړو ورونو په اړه لیکلي له هغه څخه د عیسايي پوځونو پر خلاف د شمالي افریقا په ښارونو کې د دوی کوښښونه او هڅې ښکاره جوتیږي. دې دواړو ورونو د عیسایانو پر خلاف سمندري جهاد بیا تازه کړ او دوی په خپلو هڅو وکولی سول چې په شرشال، الجزایر، دلی او بجایا کې مهم او ستر جهادي مرکزونه تاسیس کړي. د جهادي حرکت د هغو پناه اخیستونکو په مټ لا قوت وموند چې له اندلس څخه راتښتېدلي وو او په کښتۍ چلونه او جوړونه کې یې مهارت درلود. خیرالدین او عروج په لومړیو کې له 1504 څخه تر 1510 میلادي کال پورې د خپلې کښتۍ په واسطه د اندلس د عیسوي حکومت له محاکمو څخه مسلمانان راوستل. تر دې وروسته دوی ځوانۍ کې جهاد ته مخه کړل. په لومړیو کې خپل جهاد د خپل زیږیدنې له ځای سره نږدې د جزیرو څخه په 1510 میلادي کال کې پیل کړ، خو په اندلس او د افریقا په شمال کې د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ درنې شخړې د دې لامل سوې ترڅو دا دواړه ورونه هم خپل د فعالیت ځای تغییر کړي. دوی د خپلو هڅو په نتیجه کې وکولی سول چې د مسیحي سمندري غلو پر وړاندې د پام وړ کامیابي ترلاسه کړي، تر دې چې د شاوخوا کمزورو جهادي حرکتونو د پام وړ هم وګرځېدل. او دا هغه څه و چې د دې په وجه نږدې مسلمانو ملتونو له دوی څخه مرسته وغوښتل او د دوی سره یې زیات محبت او علاقه پیدا سوه چې همدا په الجزایر او شاوخوا نږدې ساحو کې د دوی د سلطې او واک سبب سوه. زیات تاریخ لیکونکي په دې اند دي چې الجزایر ته د دوی راتګ د الجزایر د اوسیدونکو په غوښتنه او د هسپانوي وحشي یرغلونو څخه د الجزایر د دفاع په خاطر و. په دې لړ کې د الجزایر ځینې محلي واکداران د دوی د یووالي او د اتحاد د هڅو په وړاندې ودرېدل. هغه وخت د الجزایر حکومت ملوک الطوایفي ته ورته و چې په الجزایر کې د یو متحد قوت راپورته کېدل د خپلو امارتونو لپاره خطر لیده. د الجزایر زیات نفوس د دې دواړو ورونو مرستې ته راودانګل او له دوی سره یې یو ځای اوږه پر اوږه جهادي غورځنګونه پیل او په حملو کې یې ورسره شرکت اختیار کړ، ان تر دې چې ځینې هغه ځایي حکمرانانو او امیرانو هم چې هسپانوي اشغال ورته جدي خطر ښکارېده د دوی سره له اوږه په اوږه ودرېدلو څخه دریغ ونه کړ. په ټوله کې د دې جهادي حرکتونو مشر او قائد د خیرالدین ورور عروج بلل کېده، خو په فزیکي توګه خیرالدین په جګړو او عملیاتو کې ډیر مطرح او د نوم یادولو وړ و. په 1512 میلادي کې چې دوی دواړو له هسپانوي اشغال څخه د بجایا د خلاصون په موخه کومې هڅې وکړې، له هغو څخه د دوی نقش او رول ښه جوتیږي. هغوی د همدې بجایا د هدف لپاره په 1514 میلادي کې خپله مرکزي قرارګاه د الجزایر په شرق کې جیجل بندر ته انتقال کړه، ترڅو له یوه اړخه د بجایا په خلاصون کې ورڅخه د کومکي پوځ د استوګنځای په څیر کار واخلي او له بل اړخه د اندلس د مسلمانانو کومک ته هم پر وخت رسیدګي وکولای شي. په جیجل کې خپل دې هدف ته د رسیدو په لړ کې خپلې مخې ته د دشمن له یو اتحادي او لوی لښکر سره ښکېل سول او مجبور سول ترڅو پرله پسې جګړې وکړي او دا هغه څه و چې دوی تر اوسه نه و تجربه کړي. خو په الجزایر او جیجل کې د پاتې کېدو په موخه دوی مجبور وو چې د دې هر څه زغم ولري او یوه منظمه جګړه پیل کړي. جهادي تحریک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان سو. په همدې دلیل خیرالدین بربروسا ته یو ځل بیا له عثماني خلافت سره د بیعت فکر ور وګرځېده. په داسې حال کې چې عثماني دولت له دې دواړو ورونو سره د کومک تیاری ښودلی و، همداشان په اندلس کې پاتې مسلمانانو ته د کومک لیږلو په اړه یې هم اراده ورته څرګنده کړې وه. همداشان د خپلې اسلامي وجیبې په اساس عثماني خلیفه دا خپل مسؤلیت حس کړ چې د اسلام د مستضعفو سپاهیانو ته لاس ورکړي او له بل اړخه د سلطان سلیم په وخت کې د عثماني خلافت لخوا څخه دې سپاهیانو ته د مرستې لاس ورکول د وخت غوښتنه هم و. د تاریخ لیکونکو ترمنځ د دې مجاهدینو او عثماني حاکم ترمنځ په تړون کې اختلاف دی. ځینې مورخین دا تړون په 1514 میلادي کې بولي. دا هغه وخت و چې دواړو ورونو د جیجل تر فتح وروسته څه ګرانبیه تحفې د سلطان سلیم دربار ته ولېږلې او سلطان سلیم ورته په جواب کې 14 په جنگي اسبابو او سرتیرو مجهز کښتۍ تحفه کړلې چې دا خپله د دوی د حرکت پر وړاندې د عثماني حاکم د رضایت او مرستې څرګندونه کوي. خو د مورخینو یو ټولۍ بیا وایي چې دا تړون په 1519 میلادي کې وروسته تر هغه ترسره سو چې عروج بربروسا په 1518 میلادي کې شهید سو او سلطان سلیم له مصر څخه بیرته قسطنطنیه یا اوسنی استانبول ته راوګرځېد. مګر صحیح خبره دا ده چې د عثماني دولت او د دې مجاهدینو ترمنځ رابطې هغه
وخت وي چې عروج لا نه و شهید سوی. همداشان مصر او شام هم د عثمانیانو په لاس تر دې دمه نه و فتح سوی. خو وروسته تر هغه مجاهدین په جیجل کې د حفصیانو، په الجزایر کې د هسپانیا د لاس پوځي حکمران سالم تومي، او په ساحلي سیمو او سمندر کې د قدس یوحنا عیسائی پوځونو لخوا له دریو لورو څخه په کلکه محاصره سول. دا هر څه د دې سبب سول چې عثماني پوځونه او د هغوی مرستې په بیړه د خیرالدین ملاتړ ته راودانګي. خیرالدین وکولی سول چې د دې کومکونو په مرسته له هسپانویانو څخه مخکې الجزایر ته داخل سي. هغه د الجزایر حاکم قتل کړ او له دې سره یې د شرشال بندرګاه هم ترلاسه کړل. او په هغه کال چې مملوکي لښکر د عثمانیانو په مقابل کې په شام کې ماته وخوړه، د خیرالدین سره په الجزایر کې د حاکم په حیث بیعت وسو. وروسته تر هغه چې خیرالدین د الجزایر حاکم سو او دا چې د عیسائی لښکرو په وړاندې یې ښه جهادي مخینه لرله، نو د هغه بندرګاهو د اوسیدونکو سترګې هم خیرالدین او عروج ته سوې چې هغوی تر اوسه د عیسوي اشغال لاندې وو. په دې وخت کې تر ټولو لومړی د تلمسن خلکو له خیرالدین بربروسا څخه د مرستې غوښتنه وکړه. خیرالدین بربروسا د تلمسن د ازادۍ په موخه یو ستر لښکر تیار کړ او په 1519 میلادي کال کې یې د تلمسن په لور لښکرکشي وکړه. وروسته تر هغه چې د تلمسن بندر د بربروسا لاس ته ولوېد، هسپانویانو د خپلو غلامانو بني محمود سره یو ځای خیرالدین یو ځل بیا محاصره کړ. په دې جنګونو کې د خیرالدین ورور محمد اسحاق هم په شهادت ورسید او د څه باندې 6 میاشتې محاصرې په دوران کې عروج بربروسا هم د ابدي سفر په لوري مسافر سو. دا د الله عز وجل رحمت دی چې همیشه د امت په مړ ژواندو ایرو کې هم یوه ځلیدونکې سپرغۍ تازه ساتي. کله چې عروج شهید سو، د عیسائی نړۍ په اند چې نور به د بربروسا جهادي حرکت ختم سي او همدا به د جهادي تنظیمونو او حرکتونو د زوال پیلامه سي. خو د الله عز وجل اراده داسې و چې د عروج په شهادت سره د امت یو بل غازي ته د غزا لار پرانیزي. ځکه خو تر عروج وروسته د دې حرکت عام او تام مشر خیرالدین بربروسا وټاکل سو. تیرو دردونکو پیښو پر خیرالدین ژور اثر وکړ، تر دې که د الجزایر د خلکو اسرار نه وای نو خیرالدین د الجزایر د پرېښودلو اراده کړې وه. خو دا چې هسپانوي اشغال هرې خواته د ریښې غځولو په فکر کې و، نو خیرالدین مجبور سو چې په الجزایر کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او له عثماني دولت سره اړیکې نورې هم کلکې کړي. د خیرالدین جهادي حرکت یو ځل بیا قوت وموند. هغه وکولی سول چې د الجزایر له سواحلو څخه هسپانویان په شا کړي او خپل دولت ته نوې سیمې داخل کړي. ان تر دې مخته ولاړ چې د هسپانویانو کښتۍ به یې د هسپانیا تر سواحلو تعقیبولې. همداشان په 1519 میلادي کې یې 7,000 اندلسي مسلمانان د خپلو کښتیو په واسطه د اندلس له سواحلو څخه راپورته او د شمالي افریقا بندرونو ته یې راورسول. دا هغه څه و چې د عیسائی نړۍ زړه ته یې یوه نوې ویره او ډار داخل کړ. د څه وخت پر تېرېدلو سره سلطان سلیم خیرالدین استانبول ته ور وغوښت. سلطان سلیم خیرالدین ته وعده ورکړه چې ستاسو بحري لښکرې به درته مجهزې کړم او څه اندازه خپلې کښتۍ به هم ستاسو په واک کې درکړم. له خیرالدین څخه یې وغوښتل چې مخکې تر دې چې هسپانویان پر تونس حمله وکړي، تونس باید ته ترلاسه کړې، ځکه تونس د مدیترانې په کنټرول او واک کې د پام وړ مهم رول درلود. خیرالدین بربروسا د عثماني دولت له پایتخت څخه په داسې حال کې و چې 80 جنګي کښتۍ او 80,000 عثماني سرتیري ورسره وو او د تونس پر لور روان وو. هغه وکولی سو چې په تونس کې د حفصیانو دولت له منځه یوسي او په 1540 میلادي کال کې یې تونس د عثماني خلافت پورې وتاړه. په دې توګه خیرالدین غازي د عقبه بن نافع رحمه الله ګټلی وطن تونس د کفر له اشغال څخه وساته او هلته یو ځل بیا د اسلام نوم او نشان تازه کړ. سلطان سلیم هم خیرالدین ته د نیکې بدلې په خاطر هغه د ټول عثماني خلافت د بحري لښکر امیر عام مقرر کړ. اوس نو خیرالدین زیات شمیر جنګي کښتۍ او سرتیري درلودل چې تر شا یې یو محکم او قوي دولت هم ولاړ و. سلطان د خیرالدین پر ځای الجزایر ته خپل زوی حسن پاشا د خلافت د نماینده حاکم په توګه ولېږه. خیرالدین بربروسا وکولی سو چې ډېرې کامیابې بحري حملې ترسره کړي چې د هغو له ډلې څخه یو هم د مدیترانې په سمندر کې د بروزا فتحه ده. کله چې د خیرالدین فتوحات زیات سوه نو د د فتحو دا غږ په روم کې د پاپ پولس دریم تر غوږو هم ورسید. هغه له واتیکان څخه پر ټوله عیسوي نړۍ د نفیر عام امر وکړ او عیسائی دولتونو په پراخه کچه د خیرالدین مقابلې ته راودانګل. په دې متحده لښکر کې 600 جنګي بیړۍ وې چې نږدې 80,000
پوځیان پکښې وو. د دې لښکر مشري په منځنیو پیړیو کې د اروپا پیژندل سوي بحري کپتان انډریا ډوریا کوله. عیسایي نړۍ دا ځل غوښتل چې د مدیترانې په اوبو کې د اسلام نوم او نښان غرق کړي. د عثماني لښکرو سره 122 جنګي کښتۍ وې چې 22,000 سرتیري پکې ځای پر ځای سوي وو. دواړه لښکر په 1538 میلادي کې د سپتمبر پر 28 او د 945 هجري قمري د جمادی الاولی پر 4 نیټه یو بل ته مخامخ سول. د شمیر او تعداد پر لحاظ عیسایان کامیاب وو، خو خیر الدین بربروسا د خپلو جنگي تاکتیکونو او د الله عز وجل په نصرت یوازې د 2 ساعتونو په موده کې انډریا ډوریا ته داسې ماته ورکړه چې له همدې جګړې وروسته بیا د دې مخکشه اروپایي قومندان په اړه هیڅ تاریخ کوم څه نه دي نقل کړي او نور د تل لپاره د تاریخ له پاڼو څخه پټ سو. د دې فتح له کبله عثماني بحري لښکر تر 3 پیړیو پورې په مدیترانه کې بې سیاله حاکمان وو او د عیسایي نړۍ نور بحري زور او طاقت په مدیترانه کې ختم سوی وو. د خیر الدین د صوبې خبر د اسلامي نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسید. په مکه مکرمه، مدینه منوره، القدس، دمشق، قاهره او سمرقند کې مسلمانانو د خوښۍ په پار د تکبیر نارې وهلې او د شکرانې لمنځونه یې ادا کړل. د وخت عثماني خلیفه سلطان سلیمان القانوني بن سلیم دا د خوښۍ خبر د شکر په سجده بدرګه کړ او د خپل مرحوم پلار په شان یې یو ځل بیا خیر الدین د ټولو عثماني بحري لښکرو امیر اعلان کړ. خیر الدین په هغه څه اکتفا ونه کړه چې په مدیترانه کې یې د اسلام د لوړوالي لپاره وکړل، بلکې هغه مخامخ پر اندلس حملې پیل کړې د دې لپاره چې د اندلس د تفتیش په محاکمو کې تر شکنجې لاندې مسلمانان آزاد کړي. د اسلامي نړۍ دا ستر سالار تر 1546 میلادي پورې د اسلام او مسلمانانو لپاره په خپل سر او ژوند لوبې وکړې، خو د الله عز وجل فیصله دا و چې د امت د دې ستر غازي د شهیدولو ویاړ کوم غیر مسلم یا د هغوی لاسپوڅ ته نصیب نسی. په 953 هجري قمري د جمادی الاولی په 5 چې د 1514 میلادي کال سره سمون خوري د امت دا ستر غازي له خپل ستړي او سومان ژوند څخه د استانبول په ښار کې آزاد سو او د خپل حقیقي خالق په طرف د اسمانونو مسافر سو. انا لله و انا الیه راجعون. د خیر الدین د وصیت مطابق هغه په استانبول کې د بشکتاش په سیمه کې په هغه ځای کې دفن سو چې له هغه ځایه به د سمندري غزاو لپاره روانېدی. هغه رحمه الله به ویل چې داسې ځای مې ښخ کړی چې د سمندر आवाज اورم. د دې لیکنې لیکوال الیاس عمر د دې لیکنې په سریزه کې لیکي کفري نړۍ ویښه ده او په خپل ټول توان یې د مسلمه امت پر خلاف د مبارزې هر ډګر پاللی او اوس یې هم پالي. د جګړیز ډګر څخه نیولې بیا د رسنیو تر ډګر چې د عامه اذهانو د خرابولو په پار استعمالیږي. په دې ټولو کې کفري نړۍ تر اوسه پر دې ویده امت یو قدم مخته ده. زموږ پر وړاندې د دوی مبارزه له تعصب او کرکې څخه ډکه ده. دوی نه یوازې چې د دې امت په فزیکي ډول فلج کول غواړي، بلکې د امت د ویاړلي تاریخ پر روښانه څهره د پردې غوړولو بېشمېره کوښښونه یې وکړل او لا یې هم کوي. په دې هدف کې د دوی له سترو وسیلو څخه ټولنیز رسنۍ، درسي نصابونه او سینماګانې د یادولو وړ دي. نننۍ انځوریزه پر همدې ځای پاته رسیږي. ستاسو د تاریخي معلوماتو د ذخیرې څخه هغه څه چې د لیدونکو دپاره یې اړین بولئ په کمنټ کې یې ولیکئ. تر بیا د خدای پامان.